السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته بیا په موبایل کې یو داسې سیټینګ در وښیم چې دغه سیټینګ به تاسو ډېر زیات کارونه در اسانه کړي. خو ملګرو ګوره اوس مثال که چیرې یو څوک تاسو ته وایي چې ته باید په دونه بجې باندې ماته دغه شی راولېږې یا را وټساپ کې یا په مسنجر راولېږې یا په دونه بجې باندې باید ته ماته ټلیفون راوکړې. نو ملګرو که چیرې له تاسو ته هغه ټول شیان هېرېږي، هغه ټایمینګ در چې هېرېږي، نو ملګرو تاسو هېڅ مه پریشانه کېږئ. اوس بس تاسو موبایل دغه ټول کارونه پخپله کوئ. تاسو سمپل اوس ملګرو په خپل موبایل کې دغه سټینګ وکړئ، یعنې په خپل موبایل کې ټایمینګ ور وښیاست چې په دونه بجې باندې باید دغه کس ته دغه میسج ورسي، هغه که وټساپ وي که مسنجر وي که دغه یې کاره کم وي. نو کله هغه ټایمینګ پرس و که چیرې تاسو په ټلیفون درولی و نو ستاسو موبایل به په خپل هغه سړي ته ټلیفون ور وکړي، کوم په میسج باندې درولی و نو ستاسو موبایل به په خپل هغه سړي ته هغه میسج ور ولېږي، که په وټساپ وي که هر شی باندې وي. نو ملګرو ډېر خوندور سټینګ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دغه سټینګ کولو لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده سکیډ 8. ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی سئ. نو ملګرو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو اول ور دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم ملګرو په دې کې به اول تاسو خامخا نوی اکاونټ جوړوئ. نو دغه ګوره اوس له تاسو اکاونټ غواړي، سمپل ګوره دلته تاسو له فیسبوک سره هم ساین ان کولی سئ، یا دلته لاندې ګوره کریټ اکاونټ ده، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ په هر نامه سم اکاونټ جوړوئ، سمپل تاسو دلته هغه نوم ورکړئ او په هر ایمیل سم تاسو هغه اکاونټ جوړوئ. ملګرو تاسو دلته هغه ایمیل ورکړئ، یعنی خپل ایمیل ورکړئ. نو ملګرو بیا به له هغه بعد دلته هم تاسو پاسورډ ورکړئ، دلته به هم تاسو پاسورډ ورکړئ، په دې باندې به ټیک مارک ولګوئ او په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ، اکاونټ به له تاسو سره جوړ سي. نو اوس ګوره ما په دې کې الریډي اکاونټ جوړ کړی دی، زه راځم ساین ان ته او دلته ګوره زه خپل ایمیل کې ورکوم، کوم ایمیل چې دا ګوره ما جوړ کړی و نو ما ایمیل ورکړئ. ملګرو دلته اوس ګوره ملګرو زه راځم پاسورډ کې وم. نو ملګرو ما پاسورډ هم کې والی و، سمپل ګوره په دې باندې به سی نشان ولګوئ او بیا په ساین ان باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په ساین ان باندې کلیک وکړئ نو اوس به ګوره دغه اپلیکیشن موږ ته خلاص وي. ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ چې دغه اپلیکیشن موږ ته خلاص و. نو اوس ګوره په دې کې تاسو په وټساپ باندې هم ټایمینګ درولی سئ، په میسجانو باندې هم درولی سئ، ایمیل باندې هم درولی سئ، په ټلیفون هم درولی سئ، په فیسبوک هم درولی سئ، په هر شي باندې درولی سئ. اوس ګوره زه راځم اول زه په وټساپ باندې دروم او در ښکاره کوم چې دا څنګه کار کوي. په وټساپ باندې به سمپل ملګرو دلته تاسو کلیک وکړئ، په دې سم کلیک وکړئ، دلته یو سیټینګ درڅه غواړي، په دې انیبل اکسیسیبیلیټي باندې به تاسو کلیک وکړئ. اکسیسیبیلیټي درته خلاص ملګرو، لاندې به راسي دغه سکیډ آپشن به بند وي. ملګرو سمپل دغه ته پرمیشن ورکړئ، یعنې دغه آپشن به تاسې دلته آن کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه آپشن آن کړئ نو اوس ګوره دغه موږ ته خلاص. اوس په دې کې ټو یعنې چاته تاسو میسج لیږئ، ټایمینګ ګوره موږ دلته ورکوئ. په دې ټو باندې به تاسو کلیک وکړئ، په ټو چې کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته زه خان ورښیم. ګوره په خان باندې ما کلیک وکړئ چې دغه میسج دی بیا خان ته ورسي. نو دغه رقم خان خو ګوره دلته سلیکټ شو، بل کس هم سلیکټ کولی سي. نو ګوره دلته میسج خپل میسج ورته ولیکئ، تصویر یا ویډیو دلته ورلیږلی سي. نو په دې ځای کې زه ورته لیکم سلام رحیم خانه څنګه یې پوره 3 بجې سوې. مثال ګوره ملګرو ما دغه ولیکئ چې دغه میسج دی بیا دلته ورته تصویر ویډیو بیا تاسو دلته ورلیږلی سي. نو اوس په دې کې ګوره ټایمینګ دلته ورښولی سي، ستاسو په څو بجې دي دا ګنټې وي، ګوره 2 بجې او 2 منټه بالا. او بل ګوره تر دې له مخه زه تاسو ته دلته ګوره دغه هم درښیم دغه اپشن. اوس ګوره آسک می بیفور سینډینګ که دا اپشن تاسو آن کړئ یا بس تاسو موبایل له تاسو پوښتنه کوي له هغه بعده به هغه کس ته میسج دی. دغه اپشن که مې آف کړئ بیا به چې کله هم 2 بجې او 2 منټه بالا سولې نو تر به هغه ته میسج دی. ګوره دلته تاسو ټایم هم وربدلولی سئ. نو زه ورته اوس ګوره 2 بجې د 1 منټه بالا 1 منټ بالا ده، زه ورته څنګه 2 بجې او 2 منټ بالا سي دغه کس ته دا میسج لاړ سي. په دې کونج کې د سی نشان ده، په دې کلیک وکړئ او دغه سمپل تاسو دلته اګنور کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اګنور کړئ نو ګوره تاسو کتلی سئ چې اوس 2 بجې او 1 منټ بالا دی. اوس ګورئ څنګه 2 بجې او 2 منټ بالا سي او ګورئ چې دغه کس ته میسج ځي که نه ځي. نو دغه رقم ملګرو ګوره 2 بجې او 1 منټ بالا دی. نو دغه رقم اوس موږ لږ انتظار ورته کوو چې له موږ سره 2 بجې او دغه رقم 2 منټ بالا سي. نو دغه رقم ملګرو لږ انتظار ته کوو. ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ چې 2 بجې او 2 منټ بالا اوس ګوره ملګرو دماغ اوس دغه ده
خپله ګوره هغه کس ته میسج روان ده. خان ګوره په خپله سلیکټ سو، خان خپله هلته راغلی، ګوره میسج خپله لیکل سوی ده، ولېږل سو. ګوره څونه ښایسته طریقه ده، څونه ښایسته آپشن ده ملګرو. ګوره هغه کس ته میسج ولاړی په خپله، ګوره هلته راغلی وایي سکیډ یور میسج هیز بین سینډ سکسسفولي. بیا به ملګرو تاسو ته دغه نوټیفیکیشن راځي چې په 2 بجې باندې دغه کس ته دغه میسج ولاړی. نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، نو تاسو ډیره زیاته فایده ځینې اخیستلی سئ. دغه رقم ستاسو ډېر کارونه در اسانه کوي. نو ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، تاسې له هغه څخه په ډېره اساني سره راډاونلوډولی سئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.